د خوست ولایت امنیت امیر مولوي محمد اسلم دغه ولایت اوسیدونکو ته د اختر لپاره په امنیتي برخه کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې د ولس سر او مال خوندي ساتلو لپاره په بېلابېلو ځایونو کې پلټن ځایونه برابر کړي څو ولسي خلک لوی اختر په خوشحالۍ سره تیر کړي. نوموړی له ولسي خلکو غواړي چې د قانون خلاف کړنو ډډه وکړي او په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. ان شاء الله خوست میشت ولسونو ته مکمل اطمینان وکړو چې د اختر دغه مراسم دغه د خوښۍ ورځ دی. د اختر نه وروسته ان شاء الله کوم سیلانیان چې د خوست راځي خوست میشت ته سیلانیانو ته ځي کوم ځای د منظرې ځای ته ځي اطمینان ورکوو چې زموږ امنیتي ځواکونه په ښار داخل په اطرافو دغسې په ولسوالیو کې په عامو لارو سړکونو فرعي سړکونو کې به انشاءالله زموږ امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي وي. هغه به سیار ګزمې چک پوینټونه کوو. هېڅ مشکل به انشاءالله نه رامنځته کېږي. ولسي کسانو له شته امنیته خوښي وښوده او له امنیتي ځواکونو یې مننه وکړه چې د ولس حفاظت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې الحمدلله امنیت خو په ټول افغانستان کې لله الحمد امنیت ده، خو بیا مو د چارواکو نه غوښتنه دا ده مشرانو نه چې د خپل وطن دپاره تدابیر ونیسي. هغه خلک چې د موټرو سرعت کوي او یا بې قانونه چلوي یا داسې دي دا نوي ځوانان دي که نه د دې دپاره د هرې ولسوالۍ امنیت باید ونیول شي. اختري د شپې ورځې کې رش وي، خلکو ولس سره باید همکاري وکړي، سپکه خندا والو ټکول نه هغه نه دوی ټول باج کې دوی باید ډېر مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. ولا خو ټول ولس ترې ناپاک دی، په امنیت په برخه کې ټول ناپاک دي. پوه شوه، امنیت ښه صحیح دی خو نور امنیت باید نور هم کلک کړي. هر کال د اختر پر رسیدو سره امنیتي قواوې او وسلوال ځواکونه ولس ته د ښه امنیت په موخه په بېلابېلو ځایونو کې تلاشۍ ځایونه او امنیتي تدابیر نیسي څو ولس په ارامه د اختر شپې او ورځې ونمانځي.